دا دلته یو هلک اواز وکړو درباري ملا تاسو مو وایئ څوک ملا چې د حکومت پیسې علي او د اوقافو د وزیرانو نه پیسې اغستی الله پاک دې د هغې ملیانو لکۍ وکړي د هغې د خدای اخترونه وکړي کم ملیان چې حکومت چپچک کم ملیان چې دې حکومت نیولی دي او بیا یې په ضمانت ځان رایستی دی زه به هغه ملام ځوړندوم زه 15 ځله جیل ته تلیم د صدر ایوب سره هم په عایلي قوانینو جګړه وه عایلي قوانین دې ته وایي چې دا ښځې ته هم دا اجازت دی چې میړه ته ووایي چې یو دوه درې طلاق مې کړې ځه ورک شه مونږ وی بیړه دې غرقه شه ښځې ته څنګه اجازت دی قرآن نه دی ورکړی وی عایلي قوانین با جوړ کړه ښځه به میړه له طلاق ورکوي په دې هم جګړه وه وی نیوم د پیښور په جیل کې پراتو په خپله یې راپرېښو د صدر یحیی په دور کې یو تقریر مې کړی چې د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي پاگل ډانس دې ته وایي چې ستا ښځې ما سره خپه تړلي او زما ښځې تا سره تړلي ته زما ښځه لوبوه او زه به ستا لوبومه دا تقریر مې کړی سی آی ډي والا ولیکل چې مولانا صاحب د صدر کلب نه هغوی صدر هاوس جوړ کو نو چې صدر هاوس شو نو توهین صدر شو که نه هلته مارشالله وه چې مارشالله وه نو توهین صدر کې زه 16 مارشالله کې ونیوم او د کوواډ جیل ته یې بوتلم خلک راغلی وی څنګه چل به کېږي مال سم چل دی زه به پروت قسم په خدای دی هغه جهلیانو به راته الواګانې پخولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشالله پیش کړم کرنیل او میجر ټوپی په سر کړه او پاتانېدارانو یې کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلی او میجر ما ته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه ما ته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشاللہ کوर्ट میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے ایک 3 پتھر منگائیں درے کانی بارغا کچروں کے کانی پراتو چې درې کانی راوړه ویلې ابي مالک ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چې یو دوه درې په ما دې ښځه په درې کانی طلاق یې چې تا داسې ویلي دي ویلې کلمه هم تېره کړه ما د ګډې زوی کلمې خو تاسو هر وخت تېره والله که دې پرېږد په 4 واړو مې ښځې طلاق کړې چې دا مجسټریټ نمبر راغی ویلې مولانا صاحب پښتو کې راته وایي ما تازه واده کړی دی ما مې غرقوه ما تازه واده کړی ما چې تازه طلاقي شی ته بخی ستا شپه په انګو کې وه زما تقریر په ټل کې و ته راغلی هم نه وې او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی په هغه مې هم 3 طلاق وغورځو کرنیل ما ته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ما ورته جی مانا مخکې دی یو ملا جرم کو خو لگے کمی کا کنا بیختی ہوئی وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنے مرید باہر کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تماواس کو مالور کا 4,000 روپے زما دے دواړو لاسونو تحت کړي لګولې چې ورننوتم دا اشعار را یاد شو چې نشانې به مې په لاسو بل په بند زولنو وي د خامتا جامې بسري وي ملا خوړلې به بیړو وي
ملا خوړلې به بیړو وي جنازه به مې ولاړه ستا راتلو به انتظار وي مخ مې مګوره کفن کې لوپټه دي چې په سر نه وي مخ مې مګوره کفن کې ویل مې خو مالدا فوجیان هم داسې وحشیان غوندې دي اب وایي چې دا لاست جنجال جوړ کړ عزیزانو د بوټو صاحب وخت راغی وینیوم لکه مونږ څه کړي ویل مخکې شي د شپې 1 بجه وه 200 پولیس راغی زما کور نه تو راته هلکه زه خو غټې منډم نشم ویلی ظالمه ده خو تاڼه کې کېنه زه درځم دا ټوپک یې نیولې ته به چې څه ډبنګې ګیر کړی څه ډبنګې ګیر کړی دی مخکې شو حاجي مخکې شو ډي پي آر یې راوویستو په دې دسخط وکړه ما دا 10 دسخطه پېښور جیل ته پېښور ناریپور جیل ته اسلم خټک گورنر او ژوندی دی ژوندی دی قرآن ورکوي دا مسلم لیگ او تپوس ته وکړي چې راپسې اریپور جیل ته ټلیفون وکړو ویل روزه مال که به دروتم نو د سړي زوی بنې تا ته چې گورنر ټلیفون وکړي چې د جیل نه روزه خدای په راستی چې 15,000 ټیزونه مو واچو منډه کړي مال که به دروتم د سړي زوی بنې ویلې ولې مال ما سره 400 نیشنل والا دي کته وتم د مافی خان ډرامې برا پسې و هلکه ما ته ګورئ یعنی دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړي خوله م ټپې شي شور مه زما عزیزانو 400 نیشنل والا دی ما سره د مافی خان ډرامې برا پسې وکړي 3 میاشتې مې پکې تیرې کې راووتم دخوا وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټر د صوبه سرحد 1 کال د شب قدر په قلعه کې زه قید کړی وم 11 میاشتې مې تیرې کړې را پسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دے سیے مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غواړم نہ ضمانت ورکوم او ستاسو دوا برکت ته نه مې د پاکستان د وزیرانو پیسو ته لاس نیولې دی په دې 20 کاله کې تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په 20 کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې دی نو زما پوزه غوسه کوي په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای قرآن او دې جولای ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سوې زتا چیف منسټر منم نه زبا د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ به د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی دا د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاری مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغې نه دي منلي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نی او شیعه حضراتو فقه جعفریه چغې والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو حکومت تدویم چې دا مجتهدین او مونږ راوړاندې کا
په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا وا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي. ٹھیک خبره ده؟ ترسوم خپلو کې فیصله دی کړي. نو زما عزیزانو جګړه د خېټې ده،